نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم. گران محترم راغلو او شاغلو ملمنو طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم. الله جل جلاله دي تاسو طول پداشي اخنی کی او پداشي واورین حالت کی زموږ سره په دې کانفرانس کې ګډون ستاسو کړی دي د دې مننه کوو او الله پاک خو دې وکړي چې دا زموږ ستاسو ناسته سبب د افغانستان د دې مظلوم ولس دپاره مفید واقع شي او د دې د مشکلاتو د حل دپاره په بحثونو کې یو داسې لار پیدا کړو چې هغه زموږ دا کړېدلي او مظلوم ولس تر یو حده پورې د دې مشکلات څخه نجات پیدا کړي. محترم تاسو ته خو د افغانستان حالات و وضعیت ښه معلوم دی. افغانستان په تېرو شلو کلونو کې هغه مخکیني حالات به نظر نه کوو. کوم دوه شل کلنۍ دوره چې په دې ملک تېره شوې ده تاسو ټوله بلکې ټوله نړۍ د دې شاهدان دي چې دا ملک په څومره ستړیاو او کړاوونو او سختیو کې دا شل کلن دوره تېره کړې ده. په دې ملک کې فساد اوج ته رسېدلی و، قتلونه په څومره اندازه سره وه، بې امنیتي وه، بې عدالتي وې، فساد و، اختطافونه وه، چاپې وې، مرګونه وه. یعنې څومره یو وحشت و، یو دهشت و، یو مشکلات په دې ملک کې د دغه اشغال د طرفه سره پر دې مظلوم ولس باندې روان. ټوله دنیا د دې خواهش و تقاضا کول او هڅه کول چې د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو لاره پیدا کړي. خو الحمدلله امارت اسلامي په خپلو سختو قربانیو سره داسې یو فضا په دې ملک کې راوستل چې امن راغلی د بې امنیتۍ پر ځای د خلکو کورونه، ناموسونه، عیال، مال ټول محفوظ شول. فساد ورک شو، خیانت ورک شو، اختطاف ورک شو. الحمدلله ټول هغه شیان چې دا ملک یې دومره ستر کړاوونه ټول غورځولي وي هغه ټوله الله جل جلاله په کومک سره د دې مجاهدینو په سرښندنو سره هغه پای ته ورساوه. محترم مزمون خو
دا خیال و چې موږ به نړۍ خصوص اسلامي هېوادونه او هغه هېوادونه چې په دې اشغال کې ښکېل نه وو موږ به تقدیر کړي زموږ دا ځورېدلی ولس دا ټوک ټوک شوی ولس به پر ټپونو بیا ملهم رواج کښېږدي خو متاسفانه د دې پر ځای چې دا امارت مجاهدین یا د دې امارت مسؤلین په مجموع کې ټول افغانان تقدیر کې یې جایزه ورکړي یا پر ټپونو ملهم واچوي خو پر ټپونو یې مالګه ور ودرول سخت یې نور هم وځپل په هغه شل کلنۍ دوره کې چې د مسلمانانو ستر سرخواهونه ګالۍ و خوارۍ تکلیفونه کله چې اشغال ختم شو بېرته یې بندیزونه پر دې مظلوم ولس ولګول څه شتمني چې د دې ملک هغه یې ګرده کنګال کړل کوم مؤسسات چې غوښتل به یې د دې مظلوم ولس سره یا نور هغه خلک چې کومکونه وکړي په ټولو یې بندیزونه ولګول د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور پر دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم نیوکه کول د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي دوی مالګه پرې ودرول څه ګناه ده چې پر یو مظلوم ولس دا بندیز پر امارت ته مسؤلین دی که پر دا ولس دی یو څوک یو لږ قدر فکر د ځان سره یو لږ اندازه فکر وکړي دغه اقتصادي بندیزونه یا د دې مسلمانانو د دې ملک څه شتمني چې په بهر کې پرته وه هغه کنګل کول دا به د دې مظلوم ولس د دې بربادۍ ولس قارون ورن زیاته کړي که به د دوی پر ټپونو باندې ملهم ورکښېږي موږ په باغه دا وایو چې هر څوک زما سره د زما د مامورینو مسؤلینو د امارت مشرانو سره څوک مرسته کوي ابدا د زموږ سره څوک مرسته نه کوي موږ د چا مرسته نه غواړو خو موږ چې مرسته غواړو د مسؤلینو لپاره یې نه غواړو د دغه مظلوم ولس لپاره یې غواړو موږ چې غواړو چې زموږ سره د خلک همکاري وکړي دغه دربدره شل کاله کړېدلی ولس چې دغه د دا خوارۍ راپورته شي افسوس خو دا دی چې امنیت راغلی مشکلات ختم شول نارې شوې چې په دې ملک کې چې اشغال ختم شو کافټې راغله لوږه راغله لوږه خو دغه خلکو رانسته چې په دې ملک کې بندیزونه ولګول د دې شتمني یې ټول هلته کنګال کړل کومکونه یې بند کړل هغه کومکونه چې دوی ورسره کول خو دا چې کومک و چې هغه کې فقط دومره قدر کېدل چې د دغه ولس هغه نفس ناجي د مرګه څخه دغه چې هغه د دوی کومک بند شو په هغه ځای کې دستي یو دم لوږه ورسره راغله موږ وایو زما سره دې څوک کومک نه کوي چې ما ته پیسې راکوي زه ځان و عیال په ساتم یا زما وزیرانو ته ورکوي یا زما ریسانو ته ورکوي یا زما مجاهدینو ته ورکوي نه دې ورکوي ابدا یې نه دې غواړو خو موږ وایو چې دا ولس ستړی دی دا ولس خوار دی در بدره دی شل کاله بمبار پر سوی دی شل کاله خوارۍ پر تېرې سوي دي وچکالۍ پر راغلي دي موږ وایو راشئ په ټولو سره لاس سره یو کړو د دغه خلکو چې دا دنیا نارې وایي چې دا د بشر حقوق دي خو دا هم بشر دی چې په لوږه کې غورځه دی دا هم بشر دی چې ما ججن بند کړي دي دا هم بشر دی که ما فرض که څوک دا خبره کوي چې امارت یې حقوق طلب کړي دي د بشر خو چې مرم شي تر پیدا زما چې ته پر ما بندیز لګوې زما شتمني نه راکوې هر څوک چې دي نو دا خدای دا ولس نور هم کړی نور هم ځوری نور هم تکلیف وکړی د هغه ولس ته عذاب ورکوې خو که ته وایې چې زه د دې
ملک چې هغه حقوق د بشر دي د انسانیت چې د اسلامیت چې نو خو ته راسه زما سره په دې به کومک که خدای نه کرده خدای دې نه کړي ما ځپلی دي دا ولس نو تشه راپورته که تشه نور هم په لغته پسې وایه نور هم ښه تاجده یې نور هم ښه روژو د تکلیف ته وغورځویه نور د ټولو ولس څخه د ټولو ملګرو څخه د ټولو مسلمانانو څخه د ټولو دنیا څخه دا خواهش کوو چې دغه زموږ د دې ولس سره دې کومک وکړي په دغه ولس سره دې راوړاندې شي چې دغه مظلومان 20 کاله دردو ځپلي دي مشکلاتو ځپلي دي د هغو سره کومک وشي محترمو الله دې تاسو ته خیر درکړي غواړم چې دا په دنیا کې چې ملک سره خلک مرسته کوي 2 قسمه دي یو هغه کومکونه دي چې آنن د یو انسان دپاره فعلا هغه د ژوند لږ ساه په واخلي هغه مرسته د ملک دپاره موجوده نه واقع کېږي په دغه لنډ مهال کې کېدای شي چې دغه ولس یو اندازه اوښکې په دغه شي پاک شي په وچ شي خو په اوږد مهال کې موږ یو ښه مثال دغه دی په سترګو ولیدی چې 20 کاله دې ملک ته مختلف کومکونه ډېرې پیسې و دې ملک ته را روانې وې خو که کله چې په سر کې دغه بټن ور ووه او مخ بند شو ولس یو دم اتومات د لوږې به د کنډې تور وغورځېد موږ د دغو راغلو ښاغلو مېلمنو څخه او د دې مجلس څخه چې بهر دي زموږ سره اشتراک لري د ټولو څخه دا خواهش کوو چې په ګډه یو داسې لارې ولټوو چې هغه د همیش دپاره د وخت دپاره د دوام دپاره د دا ولس غم درد په دوا شي لنډ مهاله کومک دومره موجود نه واقع کېږي د ملت دپاره الحمدلله په ملت کې ښې زیرمې شته معدنیات شته هر قسم اقتصادي پروګرامونه که په دې ملک کې سم منظم ترتیب شي زما دا امید دی چې په لږ وخت کې به الله جل جلاله دغه ملک ته د مشکلاتو څخه راپورته کړي راوکاږي او سوکالۍ ته بیا بوځي خو که چیرې زموږ سره دا خلک همکاره شي او هغه موانع چې د دغه اقتصاد د مختګ دپاره موجود وي هغه په ګډه سره ایسته کړو تای شو موږ ټوله سره همکاره شو نو زما امید دی انشاءالله چې دغه مشکلات چې اوس د افغانستان خلک پکښې واقع دي د الله جل جلاله په نصرت سره د دې مشکلاتو څخه ووځو اوس بیا بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چاته دعوت ورکړو خارجي کمپنیو ته چې تاسې راسئ زموږ په ملک الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پېژندل شوی نو موږ نشو کولی چې په دې ملک کې پانګونه وکړو نو زه هم دغه مشکل خو باید د ملګري دغه درک کړي چې آیا دغه امارت چې د ملک ته دغه نظام راغلی دی هغه شرایط چې د یو مملکت د رسمیت دپاره د پېژندلو شرط یا موجود دي هغه د امارت نه دي پوره کړي خو هغه ټولې بې عدالتۍ تر موږ مخکې که کومه اداره پکښې موجود وه خو بیا هم ټوله دنیا په رسمیت پېژندلي وو تعجب ځای خو دا دی په هغه کې د بشر حقوق محفوظ وو فساد نه و پکښې رشوت نه و پکښې غلا نه و پکښې خو
خو دنیا په دې اقرار کاوه چې په فساد کې اول او دوم نمبر دی افغانستان. وروسته د دوی د تګ هم په دې سره اقرار وکړي چې محترم اشرف غني صاحب په دنیا کې په دوم نمبر مفسد سړی دی. دوی خپله په دې اقرار وکړي. دغه مفسد یې 20 کاله حمایه کوي. نو د یو مفسد حمایه چې کوي تاسو فیصله وکړئ چې دغه به نو څوک د مفسد حمایه کوي، نیک سړی به کوي که بیا څوک وي. نو اوس خو دا ټول شیان ختم دي. بیا هم وایي د افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر مساعد نه دي. نو پر ټولو هغه مملکتونو غږ دی چې تاسې یو څه خپل حریت ثابت کړي. هغه اسلامي مملکتو څنګه دا خواهش دی چې داسې مه کوئ چې یو طرف ته مو سترګې کږېږي که هغه په افغانستان په رسمیت وپېژندي ټوله دنیا به ګوته پورته کړي چې افغانستان یو لوی ملک، آزاد ملک، حر ملک دی. زه وایم ټوله باید یو جرأتمند قدم واخلي. دغه لوی خنډ چې د افغانستان د اقتصاد په مخ کې خنډ دی، دا قدم که څوک واخلي زما امید دی چې په لنډ وخت کې به دا ملک په هر څه سره الله پاک شغازه کې آباد پسې خوشحاله بشي. نور به د امارت اسلامي د اقتصاد په باب و حنیفي صاحب محترم مفصل معلومات ستاسو سره شریک کړي او تاسو به په ګډه سره یو بل بحثونه سره وکړو، یو تګلاره به برابر وکړو. امید شته چې الله جل جلاله دا ستاسو په راتګ سره زموږ د دې ملک دا مشکلات تر یو حده پورې پای ته ورسوي. هم به تاسو ته موږ دعاګانې کوو، تاسو بیا موږ ته کوئ، موږ به ستاسو دپاره خیر غواړو، تاسو بیا زموږ دپاره غواړئ. په ګډه به لاس سره ورکړو د دغه ولس دغه ستړیا او تکلیف تر یو حده که مو الله یاري وکړله، ملګرتیا وکړله، دا مشکلات چې پای ته ورسېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بیا ښه راغلاست ورته وایم، ستاسو د راتګ څخه مننه کوم.